بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. دا قرآن کریم تفسیر ابتدا کو بنوم دا اللہ سره او دا اللہ نمرست غواړو او اللہ رب العزت توفیق راکی دا بیان او دا اوریدو او اللہ رب العزت زما دخلی ناغا سر او باسی چی اللہ پی رازی او آغا سن دی اللہ منگ ساتی چی اللہ پی رازی نئی او اللہ رب العزت منگ لدوم رجون او صحت راکی چی داغا دا کتاب پاکی بار بار واو او اللہ رب العزت زمونگ دا ناستا زمونگ دا وریده دا بیانول دا دی اللہ قبول کی. ما پرون دا خبر ذکر کرده و چی منگ با کوشش کو چی خبر پاوله کی مختصری نبیا اخرانی صورتونو تب لگ وقت ملاوش. دا قرآن کریم ابتداء دا سورة الفاتحة نکیگی، سورة الفاتحة. و پا قرآن کی یوصل سوار لسورتونه دی. ولی اللہ رب العزت دا قرآن طول یو صورت نگرزا سا حکمتو بدی کی چی دا یوصل سوار لسورتونو تا تقسیم شو بائی که دیر حکمتو ندی. یو حکمت داده چی هر صورت زان لموضوع دا کل یو عالم تقریر شروع کی کن درس نوینن دا درس موضوع داده سبا لبا بل درس کی نوینن دا درس موضوع داده و هر صورت یو مستقل موضوع مقصد لري. بلدا چه انسان بیا دا قرآن کریم تلاوت نمڑی وجدر چه یو صورت تا ختم کی یو خود صورت تا انتظار کی چه دا بختمی کی نزر دی او بدن دی او جب دی اگر نستلی کی بلی که چه تا پا انتظار کی چه رسا صورت ختمی بیا بل صورت تا پا شوق کی بل صورت شروع کو. دا صرف لوستل ندی یادولم دغه ترتیب دی لوستلم دغه دی بیانولم دغه دی تفسیر و ترجمم دغه حکمت. کله چې سړی قرآن یادی نو څه خوشحالیږي نن مې دا صورت یاد کو سبا به دا یاد وم بل ورځ به دا یاد وم نو دا پکې یو حکمت دی او د الله رب العزت په هر کار کې حکمت دی. بل دا چې قرآن کریم ټول په یو ځای خو نه دی نازل شوی صدی کی پا مکہ کی نازل شوی دے سچی دے آگا پا مدینہ کی نازل شوی دے سچی دے نو آگا نہ مکہ کی دے نہ مدینہ کی دے بس دا زینو کم قرآن نازل شوی دے. الغرض حکمتون بکی نورم دی دا مشہور دی. اولنے سورت چی قرآن کی دے آگا دے سورت الفاتحہ. سورت الفاتحہ دا اولنے صورت تے چی پورا نازل شوی دی. پورا نازل شوی مطلب پا یو زی نازل شوی. قرآن کریم کی یو سو صورتون دی چاگا پا یو زی نازل شوی دی. نور قرآن کریم کی اکثر صورتون چی دا پا یو زی ندی نازل شوی دا لگ لگ نازل شوی دی. موقع مناسبت سرا یا چا سوال کرے دے اگی پا جواب کی نازل شوی دی پا یو زی صورتون ندی را گری. ہاں سورة الفاتحہ آگا سورتونو کے لئے چی پا یوزے اللہ رب العزت را لے گلے دی. اور راجح قول دا دے چی دا پا مکہ کی نازل شوی دی. دا سورت پا مکہ کی نازل شوی. چا دیسی ویلی دیوی دا پا مدینہ کی نازل شوی دی خو قول دا کوئی کمزور دا. چا دیسی ویلی دی چی دا مکہ و مدینہ کی دوانو کی نازل شوی دی. ویو پر مکہ کی نازل شوی دی او بیا اللہ رب العزت را لے گلے و پا مدینہ کی ہم کل چی قبلہ دا بیت المقدس نا کعبی تشونو پا آغا ورزو کی واللہ دا صورت بیارا لے گلے دی. تو قرآن کریم پا ترتیب کی دا ولنے صورت دی. دا نازلی دو پا اعتبار سر دا پینزم صورت دی. اند دین مخ کی دا سورة العلق اقرأ باسم ربک الذی خلق غیو سوئتون نازل شوی دی. بیا سورة المزمل دی. بیا سورة المدثر
بیا سورة القلم، بیا سورة الفاتحه. دا پنځم سورت نازل شوی دی. خو مصحف کې چې کوم ترتیب دی په دغه اعتبار سره دا اولنی سورت دی. ورسره دا یاد کړئ چې دا ترتیب توقیفي دی، یعنی دا صحابه کرامو یا د علماو اجتهاد نه دی چې دا سورت دې ذکر کوي، دا سورت دغه ذکر کوي. نه، رسول صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته امر کوي دا سورت دلته کوي، دا دلته کوي. دا موږ سره چې کوم ترتیب دی په قرآن کې دا توقیفي دی، دا د شریعت ته طرف نه دی. داسې نه چې چا په خپله مرضي صحابه کرامو کې یا وروسته امت کې علما راغلي د هغوی په خپل ترتیب باندې دا ایښودی دی. نو راجح خبره دا ده چې دا سورت مکي دی. ورسره دا یاده کې قرآن کې بعض سورتونه مکي دي او بعض مدني دي. نو تاسو چې کله قرآن کولاو کې مصحف کولاو کې په دې سورت باندې پاسې لیکلي مکي مدني. مکی او مدنی واضح فرق په دې کې هغه دا دی یا تعریف دا دی، عفوا واضح تعریف هغه دا دی چې مکی هر هغه صورت او آیت ته ویل کېږي چې د هجرت نه مخکې نازل شي. یعنی رسول صلی الله علیه وسلم له مدینې ته هجرت نه دی کړی او دا صورت یا آیت نازل شوی دي ته مکی وي، اگر که هغه د مکې نه بهر وي. مدني هغه صورت او آیت ته ویل کېږي چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوی. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینې ته هجرت وکړو د دې نه بعد چې سم نازل شوي دي هغې ته مدني ویل کېږي، اگر که هغه د مدینې نه بهر وي. لکه بعض آیتونه او صورتونه داسې دي، بعض آیتونه رسول صلی الله علیه وسلم باندې تبوک کې نازل شوي، بعض په نورو ځایونو کې نازل شوي. ښه، بعض آیتونه داسې دي چې رسول صلی الله علیه وسلم هجرت وکړو راغی مدینې ته او بیا حج له لاړ، کوم چې د رسول صلی الله علیه وسلم د ژوند په اخرنۍ برخه کې هغه حج په دوران کې په رسول صلی الله علیه وسلم آیتونه نازل شوي دي، هغه په مکه کې هغه آیتونه ته مدني ویلی کېږي. ولې؟ ځکه چې هغه د هجرت نه بعد نازل شوي دي. نو دا د مکي او د مدني تعریف ته مختصر. زه کوشش کوم چې خبره مختصري او اسانه وي، په دې باندې خاص هم پوهېږي او عام هم پوهېږي. اوس که سړی خبره اوږده کړي نو کله ناکله سړی اوږده خبره باندې پوه نه شي، او که چېرته سړی دا راښکاره کوي چې یاره ما له علمي اصطلاحات ډېر راځي، ما له عربۍ ژبه ډېره راځي، نو په هغې کې اکثر عام سړی خو پرېږده، طالب علم پې هم نه پوهېږي چې دې څه وایي. نو خبره به مختصر کوو، واضحه به یې کوو. سبحان الله، مکی مدني په دې کې هم حکمت دی، په دې کې ډېر حکمتونه او فرقونه دي، یو شان نه دي. اوس مکی صورت ته چې وګورې که نه، په هغې کې اکثر خبره د عقیدې کېږي. وجه دا دی چې خبره ټوله د مکې د مشرکانو سره روانه ده یا د عامو مشرکانو سره. هغه وخت مسلمانان لږ دي، نو خبره د عقیدې روانه ده. مکی صورت کې تاسو قرآن کې وګورئ که نه، ځان له کور ته لاړ او کولاو دې کړه قرآن او مکی صورت ته وکتو ترجمه تفسیر، نو په هغې کې به بحث اکثر د عقیدې د قیامت بحث پکې ډېر زیات دی، ځکه چې مشرکانو کې داسې وي چې هغوی آخرت نه منو. دغه شان د عذابونو د پخوانو امتونو قصې پکې ډېرې. وجه دا دی چې الله یری دغه خلک که تاسو ایمان رانوړو نو داسې هم تباه کړم لکه څنګه چې د پخواني تباه شوي دي. دغه شان هغه آیتونه مختصري، لکه اوس د 13مې سپارې ته وګوره. 13مه سپاره چې ده د اکثر مکي صورتونه دي. اکثر دا صورتونه څه دي؟ اکثر دا صورتونه مکی دي. نو ګوره ټول لنډ لنډ صورتونه دي او آیتونه هم لنډ دي. ولې؟ ځکه چې خبره اکثر د هغه چا سره روانه ده چې هغه قرآن نه مني. نو چې نه مني ته ورته اوږدې خبرې مه کوه، هغوی غوږ نه ایږدي. مختصر خبره ورته وکړه چې اثر پرې وکړي. او دا زموږ دپاره هم فایده ده چې کله ته یو دې سړي ته نصیحت کوې که نه چې هغه د دین نه لرې دی، مسلمان دی خو دین نه لرې دی، نو ډېره اوږده قصه ورته مه راله، مختصر خبره ورته وکړه او داسې ورته وکړه چې د ده په زړه اثر. بیا مدني صورتونه له راشه، اکثر په دې کې د عباداتو خبره ده، احکام د حلال او حرام. ولې؟ ځکه چې غالبا خبره هغه د مسلمانانو سره روانه ده. بیا په دې کې د جهاد بحث دی، ځکه چې مخکې مکی دور کې مسلمانانو باندې جهاد لازم نه، کمزوري. مدني دور کې بیا مسلمانانو الله زور ورکړو. دغه شان د یهودو نصاراو بحث په مدني صورتونو کې ډېري. ولې؟ ځکه چې مدینه کې یهود اوسېدو او نصاراو پکې هم تلو راتلو. دغه شان هغه آیتونه اوږده اوږده وي، صورتونه هم اوږده وي، آیتونه هم اوږده وي، ځکه چې خبره د مسلمانانو سره روانه ده نو ښه تفصیلي روانه ده او هغو ته غوږ ایږدي.
ورسېدی پکې نه. دا فرق په مکي او مدني کې. او که چېرته چا ځان ستړی کو لږ څه یې لیکل نو فایده به موږ له راکړي که نه. ما له به راکړي زه بیا چاپ کړم د هغه فایده به یې خپله که چې دا قرآن دا علم دا د انسان نه یېرېږي. اوس پته وي چې که الله تاسو له داسې دماغ در کړي تاسو نه یېرېږي جدا خبره ده. خو موږ خپل ځان یې دومره وخوشو د دې خبرو سره الحمدلله. او چې بیا هم سړی چې ته کتاب ډېر وخت ونه ګوري یا د درس و تدریس نه لري چې سړی نه دا خبرې ذهن نه وځي. نو که چېرته سړی ځان ستړی کړي نو دا به عبادت وي. دا به هم عبادت وي او فایده پکې لوی دی چې سړی که بیا دا خبره چېرته ځان له ګوري نو دا دی چې زر به دته دا مسله مخې ته راوړي او ذهن کې پرتی خو یېری شي نو کله چې دې ته وګوري خبره او بیا راتازه شي نو فایده اولنۍ او اخرنۍ ستاسو ده. که څوک بخل کوي چې یاره دته ترې فایده میلاویږي نو ما ته د چا په لیکلو کې فایده نه میلاوي او د چا په نه لیکلو کې نقصان نه میلاوي. نو که دا د چا سوچ نو دا به خامخیالي ده کمزوری سوچ به چې زما د لیکلو نه استاذ ته عالم ته فایده راسي او زما د نه لیکلو نه پرېږده چې سب نقصان ورته ورسي. نو نه فایده شتي نه نقصان شتي. فایده او نقصان د انسان خپله ده. ښه دا صورت مکي دی. ګوره دا مونځ الله رب العزت فرض کړی دی په مکه کې. مونځ فرض کړی دی په مکه کې او بغیر د سورې فاتحې له مونځ نه کېږي. یو پې دا دلیل دی. بل الله قرآن کوي په سورة الحجر کې ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظیم. ما تعالی هغه اووه ایتونه درکړي دي چې بار بار لوستلی کېږي. هغه اووه ایتونه مراد سورې فاتحه ده. والقرآن العظیم قرآن العظیم هم د سورې فاتحې ته او دا مکی صورت دی. نو چې دا صورت مکی ده او دا خبره پکې الله کړې ده نو دا دلالت کوي په دې باندې چې سورې فاتحه مدني ده مکی ده. ښه سورې فاتحه مصحف په ترتیب کې دا اولنۍ صورت دی. الله اکبر. ګوره کله چې یو عالم خطبه کوي یا درس کوي که نه نو د مقدمه چې کومه دې ته په عربۍ کې وایي دیباجة الخطبه د خطبې ابتدا ښایست نو دې اوله یو څو خبرې شروع کړي تمهید کېږي بیا د هغې نه بعد تفصیلي خبرو ته ور واوړي. دغه شان دا د قرآن دې ته ویل کېږي دیباجة الخطبه. قرآن ابتدا د دې ځینې کېږي مختصر صورت خو هغه صورت چې مقاصد د قرآن پکې ټول راجمع شي. په قرآن کې چې څه دي هغه دلته شته. نو د یو سړی ما ته وایي چې زه خو پرې نه پوهېږم نو ته چې ته ځان پوه که پوه به شي. ستا څه خیال دی ته به اوده شي او سهار راپاسې په هر څه به پوه که نه جبریل علیه السلام ته انتظار کوې چې هغه راشي او تا پوه کړي. ته ځان پوه که کښېنه د یو عالم سره کښېنه د یو استاد سره چې تپوس دې وکوه څنګه د قرآن کې چې څه دي د نور قرآن کې هغه دلته شتي هغه څنګه دي نو هغه به تا پوه کړي. خو دا خبره به رام شي انشاءالله. په دې صورت کې کم کلمات چې دي لکه الحمد لله رب العالمین دا ټول 20 کلمات دي په دې کې او دا فایده ده کې په دې کې یو سل څلوېښت حروف دي ټکي. پرون موږ خبره ذکر کړې وه که الف لام میم ته ووایه دا څو ټکي شو 3 ټکي شو 3 حروف شو. په دې کې دي یو سل څلوېښت او په یو ټکي باندې څو نیکیانې دي لس. نو ته چې سوره فاتحه ووایې څو نیکیانې شو 1400. دا صرف د لوستلو بیا د بیانولو د تفسیر د ترجمې د یادولو دې ته د کتو د دې هر څه الله تعالی اجر درکوي او الله اجر د دې نه هم زیاتوي. په دې کې اووه ایتونه دي په دې باندې اتفاق د علماو دی. په دې کې اووه ایتونه دي خو بعضو علماو د قول مطابق د بسم الله هم آیت دی. بسم الله څه دی آیت دی. نو هغوی بیا انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا ټول یو آیت شماري. تاسو سره مصحف کې په انعمت علیهم باندې آیت ختم دی که نه دی؟ نه دی ختم. معنی دا چې دې مصحف کې سوره فاتحې سره بسم الله آیت شمارلی دی
او بسم الله چې ختم شي دلته آیت نمبر 1 لیکلی که نه دی لیکلی دا د بعضو علماو رایه ده او د بعضو دا قول دی چې نه دا و آیتونه دي بغیر د بسم الله نه او دې مسئلې له راځو او راجح خبرم دا ده دلیل په اعتبار سره چې دا بسم الله د سورې فاتحې آیت نه دی د سورې فاتحه ځان له مستقل و آیتونه دي نو بیا انعمت علیهم دلته بل آیت شو دا شپږم آیت شو غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا څوم آیت شو دا اووم آیت شو او دا مسله به راشي انشاءالله کله چې موږ بسم الله باره کې خبره کوو نو بیا به راته په دې دلیل ذکر کړم چې بسم الله څنګه ځان له مستقله ده سورة الفاتحه د دې ډېر نومونه دي او د هر شي او د هر چا او د هر څه چې نومونه ډېر شي د دلالت د هغه په عظمت باندې کوي نو سوره فاتحه ډېر نومونه دي بعضو مفسرینو سره پاسه 20 نومونه دي ذکر کړي دي سره پاسه 20 نومونه او منځ کې چې دا خبره ذهن لراله که څوک دا وایي چې زه به د تېر شوي کال دوره تفسیر واورم او دا خبرې ټولې هلته دي نه دې کال له موږ کوشش کوو چې خبرې جدا وي فایده به دله دا درکوي که چېرته درس ته راتلو نه مخکې تا یو درس روزانه اورې لویه فایده به راته ملایي د مخکې نه به ته ذهني هغې ته سې تیار نو بعضو علماو د دې سره پاسه 20 نومونه شمارلي دي موږ به یو څو مشهور ذکر کړو سورة الفاتحه الفاتحه مشهور نوم دی دا ټولو ته معلوم دی ولې دې ته فاتحه وایي ځکه چې په دې سره افتتاح د کلام د الله کېږي دې ته فاتحة الكتاب هم وایي نو سورة الفاتحه یا فاتحة الكتاب دا یو نوم دی دې ته الكتاب هم ویلی کېږي او دې ته القرآن هم ویلی کېږي الكتاب القرآن په عربۍ کې مور ته وایي او اصل کې د دې ټکي معنی ده د واپس کېدو ځای هغه ځای چې انسان ورته واپس کېږي لکه څنګه چې بچی مور ته واپس کېږي دې ته ویلی کېږي نو دې ته الکتاب القرآن ولې وایي وجه دا دی چې ټول قرآن دې ته واپس کېږي سوره فاتحې نه علاوه چې سوره قرآن دی دا ټول دې ته واپس کېږي ها دې بل نوم دی سورة الحمد الحمد دا په عربۍ کې حمد او ثنا د دې سورت ابتدا پې شوې ده که الحمدلله رب العالمین دا موږ په خپله ژبه کې دې ته موږ پلاني د الله حمد وي او ثنا یې وي نو عربۍ کې دا حمد دی په میم باندې سکون دی نو سورة الحمد سورة الحمد نه او دا فایده یې ده چې کله نه کله موږ په پښتو کې یا په اردو کې یا په فارسي کې بعض د عربۍ ټکي د خپلې ژبې په شان وایو نو هغه هغه شاني نه که موږ عام دا وایو که نه یاره پلاني د الله حمد وي نو دا حمد خو نه دی دا څه دی حمد خو پښتو کې اردو کې فارسي کې چلیږي خو په عربۍ کې نه چلیږي دا ته عربي سره لګیا ته ته چې د دې صورت نوم چې دی سورة الحمد دی بیا به ځان له جافې جوړه کړي نو په عربۍ کې غلط دی او زمونږ دې کې چلیږي په دې ځکه چې موږ د عربۍ د ټکي نه پښتو جوړه کړې ده یا اردو یا فارسي ته جوړه کړې داسې ډېر ټکي دي چې هغه موږ په دې خپله ژبه کې استعمالوو داسې چې هغه ټکی د عربۍ ده خو موږ څه نه څه پکې خپل کار کړی دی او د خپلې ژبې ته هم راړولی دی نو هغه به دا مطلب نه چې په عربۍ کې هم داسې دی د دې بل نوم دی السبع المثاني دا نوم په قرآن کې هم راغلی دی او حدیث کې هم دی السبع المثاني هغه اووه ایتونه چې بیا بیا لوستلی کېږي هغه اووه ایتونه ما سره به ویښ اوسئ ګورئ چې بیا بیا لوستلی کېږي او کم ملګري دا د دې لپاره هم چې زموږ جوش او جذبه ډېری کم ملګري چې دې سفر کې زموږ سره داسې ملګرتیا وکړه چې هغه په توجه سره خبره اوري او راځي هر درس له نو د هغه دپاره به بطور د تکریم زموږ طرف نه خاص صحیح انشاءالله که الله دورې اختتام ته ورسول د دې مقصد زما پکې څه نه دی خو چې موږ دا خبره په توجه سره وکړو که خیال هم کړی دی د کیلو د جوماتونه چې په دې کې اکثر د ماسوتن د منځه نه بعد ترجمه کېږي لیدلي دي که نه دي څه پکې زده کېږي اکثر غوړ منګي ولې دې ته عادتي ترجمه وایي اول خو یو څو سپین ګیري ناستي درې څلور هلک نیم پکې ناستي
اول خو دا مسله ده، دا زمونږ شوق دی قرآن سره، دا حقایق دي. تاسو لیدلي که نه دي لیدلي؟ ها د هغې نه بعد بیا مولوي صاحب یا قاري صاحب ترجمه شروع کړه، الحمدلله رب العالمین لکه ما صفتونه خاص الله دپاره دي، او لګیا یې روان دي او د یارانو ته ډېره دقه شان وایي. 10 منټه 15 منټه به قرآن کې ښکلي او ټول په لاره لګیا دي، موږ ترجمې یې رالو. نه به پوه شوي دي نه په خوا ورغلي دي، په خوا یې نه دي ورغلي، پوه کېده پرېږده. وضاحت نشتی، توجه نشتی، عالم استاد شیخ ځان ستړی کوي نه، د کلیوالو خپله جذبه او شوق نشتی، تپوس څوک نه کوي، نه استاد تپوس کوي نه اوریدونکي تپوس کوي، ټول پوهه دي. که دغه ماحول چا ما ته جوړ کړو که نه نو ما به دله پخوا درس پرېښودی تللی بی یم، ځکه چې پړق د یو لاس نه نه خېږي. څه به زه محنت کوم نو څه به تاسو کوئ، او بیا راته وایم چې فایده ګورئ ګټه فایده ده ستاسو، د الله په کلام به پوه شئ. 2 میاشتې موږ کښېنو، 2 میاشتې لږ وخت دی، او څومره ځان ستړی کړو بیا په روژه کې، او بیا نتیجه دا راوځي چې څنګه چې راننوتی وم په اوله ورځ هغه ووتو او موږ نقصان وکړو. نو خبره به په توجه واورئ، او چې زه سوال کوم د هغې به جواب راکوئ، او کېدای شي زه ملګري نوم ته وایم چې تا ته وایم د دې څه جواب دی. بله ده ګوره د علم د زده کړې چې کوم مجالس وي که نه په دې کې سپین ږیري او ځوان او دا قصې نه وي. موږ ټول مسلمانان یو او موږ ټولو دپاره د دین زده کول لازم دي. دا صرف د ځوانانو دپاره نه چېرې ځوانان به تکړه ناست هغو به لیکلو هم که هغو به جواب راکړي باید چې سپین ږیري دغه الله بخلی دی. نه، اکثر صحابه کرامو چې د اسلام قبول کړی د عمرونه یې ډېرو، او بیا د دین زده کو خلکو ته بیانو، نو دوی به هم پرېښودو، دوی به چې زموږ عمرونه ډېر دي. نه، دین زده کول د کوم ځای پورې دي؟ د مرګه پورې. په مرګ به چې بیا موږ ساه ووته بس اوس پکې څه کېږي. الله یې د هغه وخته پورې موږ له طاقت راکړي. السبع المثاني د دې بل نوم دی، معنی هغه آیتونه چې بار بار لوستلی کېږي. نو سوره فاتحه د منځه په هر رکعت کې لوستلی کېږي، په منځه کې نه یم، د منځه په هر رکعت کې لوستلی کېږي. دا فرضي لمونځ دی، هغه نفلي لمونځ دی، د جنازې لمونځ دی، استخاري لمونځ دی، استسقا لمونځ دی، کسوف لمونځ دی، خسوف لمونځ دی، هر یو لمونځ دی، صلات الخوف دی، بغیر سوره فاتحې لمونځ نه کېږي. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی، او که امام دی که مقتدي دی او که ځان دی. د دې بل نوم دی القرآن العظیم. الله اکبر، القرآن العظیم، یعنی سوره فاتحې ته قرآن ویلی شوی دی. دلالت کوي په دې باندې چې د قرآن چې کوم مقاصد دي بنیادي هغه په دې صورت کې موجود دي. د دې بل نوم دی سورة الرقیه. سورة الرقیه، او رقیه په عربي کې څه ته وایي؟ دم ته وایي، او دا مسله انشاءالله روانه ده، دم ده. دې ته سورة الشفا ویلی کېږي، الشفا، الشافیه، الواقیه، او دا درېونه په معنی د دم دي. نو سورة الرقیه، سورة الشفا، سورة الشافیه، سورة الواقیه. د دې بل نوم دی سورة الصلاة. الله اکبر، او الصلاة څه ته وایي؟ منځه ته. د دې سورت نوم دی سورة الصلاة، او د دې خبره به م راشي. دې ته سورة الاساس هم ویلی کېږي، الاساس، او اساس څه ته وایي؟ بنیاد ته وایي، نو دا د قرآن بنیاد دی. دې ته سورة الکافیه هم ویلی کېږي، الکافیه. څنګه ورته الکافیه؟ ولې؟ ځکه چې دا سورت د ټول قرآن نه کافي دی، او ټول قرآن کافي نه دی د دې سورت په مقابله کې. څنګه؟ لکه اوس یو سړی په منځه ودرېدو، الله اکبر، سبحانک اللهم یې وویل، او بیا یې شروع کړه الف لام میم، سوره بقره شروع کړه، او سورة الناس به کې ختم کړو. د دې رکعاتو شو؟ ونه شو. یو سړي صرف سوره فاتحه ووایي او بل یو ټکی ورسره ونه وي، د رکعاتو شو؟ وشو. نو دا کافي کېږي د ټول قرآن نه، او قرآن نه کافي کېږي دې سورت. دې ځکه دې ته سورة الکافي، دې ته سورة الکنز هم وایي، الکنز خزانه. سورة النور هم دې ته وایي رڼا. دې ته سورة المناجاه هم ویلی کېږي، جرګه د الله سره. جرګه د چا سره؟ د الله سره.
ابو هريره رضی الله عنه روایت ته امام ترمذی راوړی دی، امام ابو داود هم راوړی، رسول الله صلی الله علیه وسلم وی الحمد لله ام القرآن و ام الكتاب و سبع المثاني. دا درېواړه نومونه په دې صورت کې راغلي دي، عفوا په دې حدیث کې راغلي دي. یو بل حدیث دی امام احمد راوړی دی، پای کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا وی وهي القرآن العظیم، او دا قرآن عظیم دی. موږ اوس لږ ساعت مخکې هغه نوم د دې په قرآن کې د ټولو نه عظیم صورت هغه سوره فاتحه ده. که چا دنه تپوس وکړو چې قرآن کې عظیم صورت کوم یو دی؟ سوره فاتحه. په دې به دلیل هم وښیم. په صحیح بخاري کې دا روایت ته په نورو کتابونو کې هم شته د ابو سعید رضی الله عنه. هغوی كنت اصلي في المسجد، ما یو پیر په مسجد نبوي کې لمونځ کوو، رسول صلی الله علیه وسلم د ما ته اواز وکړو، نو ما جواب ورنه کړو ځکه زه په مانځه کې وم. چې لمونځ مې ختم کو بیا د رسول صلی الله علیه وسلم خواله ورغلم، ما ته ویل چې رانغلې ما راته اواز وکړې. ما چې یا رسول الله زه په مانځه کې وم. وی راته ویل اعلمنک سوره هي اعظم السور في القرآن قبل ان تخرج من المسجد. زه تا ته نن یو صورت ښیم چې هغه په قرآن په صورتونو کې عظیم الشان صورت دی، مخکې د جومات نه د وتو نه. الله اکبر. خو وی نه خو ته په دې ځي، دا مې یو طریقه ده. ته به یو سړی په شوق کې به یې راولې چې لکه تندی او لږ د دې علم قدر ومي. دا علم داسې هم نه دی، بې قدره نه دی چې د دې علم قدر وي. زه اکثر د کوم ملګري چې علما دي، دعات دي، زه هغوی ته په شخصي مجالسو کې دا خبره کوم، ما درسونو کې هم کړې. زه ورته وایم دا بعض کسان ګورې دا علم او دا دین سپکوي. ګورې دا داسې هم نه دی چې ته سړي له په زور په خوله کې ورمنډه. یو سړی دین نه غواړي او ته دین ختې، سړی علم نه غواړي ته پورې ختې، نو سړي ته به ګوري او د هغه مناسب به ورسره بیا خبره کړي. بیا چې کله وتو اخذ بیدي، زما د لاسې ونیو. دا د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه وه. د ملګرو سره چې کله خبره کوله لاس به ونیو، چې کله به اوس داسې روانو لاس به نیوله. وی ما ورته چې یا رسول الله د وتو وکړو زما د لاسې ونیو. ما ورته چې یا رسول الله تاسو ما ته ویلي چې زه به درته صورت ښیم. یا او ما ته ویلي الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم. دا هغه آیتونه چې بار بار لوستلی کېږي او دا په قرآن کې عظیم الشان صورت دی. او د دې یو بل فضیلت ته بیان کوم. سبحان الله، صحیح مسلم کې دا حدیث دی. عبدالله بن عباس وی رضی الله عنهم بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه. جبريل عليه السلام د رسول صلی الله علیه وسلم سره ناسو او د اسمان د طرف نه د اواز واورېدو. نو جبريل عليه السلام د خپل سر اوچت کو، بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وی چې هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. دا نن په اسمان کې هغه دروازه کولاو شوه چې دا چېرته د اوسه پورې نه ده کولاو شوې، او په دې کې یو ملک یو فرشته هغه راکوي شو. فقال هذا ملك نزل الى الارض. دا ملک ته په ملایکو کې او دی راکوي شو. لم ينزل قط الا اليوم، دی چېرته هم نه دی راکوي شوی، اول پرې راکوي شو. فسلم، نو ده سلام واچو او بیا رسول صلی الله علیه وسلم ته وویل ابشر بنورین قد اوتیتهما لم یؤتهما نبی قبلک. زه تاله زیرې د دوو رڼاګانو در کومه، داسې رڼاګانې چې هغه الله ستا نه مخکې یو نبي له هم نه دي ورکړي. فاتحة الکتاب سوره فاتحه و خواتیم سوره البقره او د سوره بقرې اخرني آیتونه، دا الله یو نبي له هم نه دي ورکړي. داسې صورت معنی ده چې داسې صورت په یو آسماني کتاب کې هم نشته. دا دومره عظیم الشان صورت دی. د دې لپاره هغه دروازه د اسمان کولاو شوې ده چې هغه چېرته هم نه ده کولاو شوې، او د دې لپاره هغه ملک الله په ملایکو کې رالیږلی دی چې هغه چېرته هم ځمکې ته نه دی راکوي شوی. الله اکبر. یو روایت کې داسې هم راځي، ابو هریره رضی الله عنه روایت ته امام ابن ابي شیبه راوړی دی، وی کله چې الله دا صورت راکوز کو که نه، نو وی ابلیس یو چغه کړه د خفګان، چغه یې والې وه د خفګان د لاسه او د غم د لاسه چې دا کوم رحمت الله راووړه. ښه، یو حدیث کې داسې هم راځي، ابو هریره رضی الله عنه روایت دی، امام ترمذي راوړی دی، وی رسول الله صلی الله علیه وسلم ابی بن کعب ته وویل، وی داسې صورت ته ونه ښیمه
چې داسې صورت نه په تورات کې شته، نه په انجیل کې، نه په زبور کې، نه په دې قرآن کې بل داسې صورت شته. وی ما ورته چې یا رسول الله وښایه. وی راته وایي چې ته په منځه کې څه دی؟ وی چې منځه کې خو زه سورت ام القرآن وایم، سورت الفاتحه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وایي والذي نفسي بيده، په هغه الله مې دې قسم وي د کوم الله په لاس کې زما ساه ده، ما انزل في التوراة ولا في الانجيل ولا في القرآن مثلها. په تورات کې او زبور کې او انجیل کې او په دې قرآن کې داسې بل صورت نشته. دا هغه صورت دی دې ته سورت السلام وایي که نه مونځ. حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دی، ابو هريره رضی الله عنه رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي الله وایي، حدیث قدسی دی، الله وایي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. ما دا صورت ګورې صورت ته مونځ وي، ما دا صورت تقسیم کړی د الله وایي په دوو برخو کې، یوه برخه زما ده بله برخه د بنده ده. ولعبدي ما سأل، او بنده چې زما نه څه غواړي زه ورله ورکوم. نو کله چې بنده وایي الحمدلله رب العالمین، الله وایي بنده زما حمد وایي. او کله چې بنده وایي الرحمن الرحیم، الله وایي اثنى علی عبدي، بنده زما ثنا وایي. او کله چې بنده وایي مالک یوم الدین، الله وایي مجدني عبدي، زما بنده زما پاکي وایي، زما عزت بیان کو. فاذا قال اياك نعبد واياك نستعين، بیا چې کله بنده وایي وإياك نعبد وإياك نستعين، الله وایي هذا بيني وبين عبدي، دا زما او د بنده په منځ کې ده، او بنده چې څه غواړي زه ورله ورکوم. بیا چې کله دی مخکې وایي اهدنا الصراط المستقیم، ماته نیغه لار وښایه الله، د صورت اخره پورې الله وایي دا زما د بنده دپاره دی اوس، ولعبدي ما سأل، او بنده چې زما نه څه غواړي زه ورله ورکوم. دا دومره عظیم الشان صورت دی. یو حدیث کې داسې هم راځي چې دې ته سورة الرقیه هم وایي که نه موږ دم، شفا ورته هم وایي، شافیه ورته هم وایي، رقیه ورته هم وایي، واقعه، کافیه، دا ټول د دې نومونه دي. په صحیح مسلم کې حدیث ابو سعید الخدري رضی الله عنه وایي موږ په سفر باندې وتو، نو یو ځای کې مې پړاو واچو، نو یو ښځه راله موږ پسې، او ښځې دا وایي چې د دې علاقې چې کوم مشر دی هغه څه شي ورله ټک ورکړی دی او نه ښه کېږي. فهل فیکم من راق، په تاسو کې څوک شته چې دم اچوي؟ د دې نه دا واضح شو چې دا دم جاهلیت د ورځو نه مشهور دی. نو دا خلک مسلمانان نه دي، خو د دم سره عادت دی. نو یو کس پاڅېدو په منځ کې، په بل روایت کې داسې واضح راځي چې پخپله ابو سعید الخدري رضی الله عنه، او د خلکو پې دا ګمان هم نه و چې دله د دم داسې ښه ورځي، هغه پې دا سوره فاتحه ووایي، هغه سړی ښه شو. نو هغه له ګډې بیزې ورکړې او پۍ پې هم وڅښل. نو بیا هغوی دا فیصله وکړه چې دا وخته پورې د ګډو بیزو ته به څه نه وایي، لا تحرکوها حتی نأتي النبي صلی الله علیه وسلم، دا وخته پورې به ډېر لاس نه وړي چې پورې موږ د پیغمبر خواله نه ورکړي. د رسول وسلم نه تپوس وکړو چې موږ داسې کار وکړو، او دا ګډې بیزې یې الله کړي دي چې دا به زموږ لپاره حلالي که نه. رسول وسلم او حلالي تقسیمي کوي، او زما له به کوم برخه راکړي. خو رسول صلی الله علیه وسلم بیا دې نه تپوس وکړو ما کان یدریه انها رقیه، ده ته څه پته و چې دا دم دی؟ هغه دا کار په خپل اجتهاد کړی دی، په اجتهاد کې صحیح ځای ته رسېدلی، دا صورت د دم دپاره دی، ویلی کېږي دې کې شفا ده. یو روایت کې داسې راځي صحیح بخاري کې دی چې ان الرجل امر له ب30 شاه، د کوم سړي چې دم اچولی امر وشو د هغه علاقې د مشر طرف نه چې دله به 30 ګډان ورکوي، 30 ګډانې وله ورکړي. نو د دې نه دا مسله هم راووته، د دې نه دا مسله هم راووته چې که چېرته سړی په چا باندې دم واچوي، شرعي دم، دا مسلې ټول در روانې دي انشاءالله. شرعي دم دغه کوډو منتر والا چې کوم دمونه اچوي هغه نه، او په هغې څه واخېستې دا جایز دي، خو شرط دی د دې نه به تجارت نه جوړوي، د دې نه به تجارت نه جوړوي. قرآن دې لپاره ته به تجارت جوړ کړه. لکه بعضو باقاعده دوکانونه کولاو کړي دي، اوبه خرڅوي دم والا، ګبینان خرڅوي په دې دم ویلی شوی، په دې دا شوي، په دې دغه شوي، دا صحیح طریقه نه ده. قرآن دې لپاره نه ته به تجارت جوړ کو، دمونه پې اچوه. کله ناکله که چېرته تا په چا دم واچو او څه یې دله درکړو یا تا مطالبه وکړه، هېڅ خبره نه ده، خو د دې نه داسې یو تجارت جوړو چې څنګه زموږ په ملکونو کې دی، او بعضو نورو ملکونو کې هم بعضو خلکو ما اورېدلي وي د بعضو فیس پکې 10,000 روپۍ ده، او 15,000 روپۍ ده، او 20,000 روپۍ ده. دا صرف
ځان خوفیس دی یا مخکې به دی څه کوي هغه وروسته کیسه ده پوره تجارت یې جوړ کړی او بیا وایي وګوره ابو سعید الخدري نو ابو سعید الخدري د دې نه څه تجارت خو نه و جوړ کړی دا خو یو موقع وراله او هغه دا کار وکړو په روایت کې داسې راځي د ابو سعید الخدري رضی الله نوم پکې راغلی چې هغه پې دم اچولی او اووه پیرې پې سورت الفاتحه ویلې وه نو دا مسله راووته که چېرته بیماري نو په ځان باندې سوره فاتحه اووه پیرې وایه او دلته بله فایده به راته هم ذکر کوي دا ولې دوی دا ګړي بیزې د هغوی نه واخیستې نو داسې راځي چې کله دا کسان دغه علاقې ته ورلو نو دوی ولې مېلمستیا ونه کړه پړاو یې هلته واچوه مېلمستیا ونه کړه مېلمانه راشي خلک ولې مېلمستیا کوي دوی مېلمستیا ونه کړه بخیلان بیا په دغې کې رالو زموږ مشر چې دی بیمار دی نو ابو سعید ورته وی زه به پې دم واچوم خو دومره مال به ګوره موږ له راکوئ بخیل سړي سجدې چې کېښه ده پکې دې نه بغیر کار نه کېږي ته مېلمستیا هم د مېلمنو مه کوه او بیا راشي او که تاسو کې څوک چې به موږ دم واچي نو کار دې ډېر ښه کړی دی چې لا بیا دا پکې م غواړي لکه څنګه چې موسی او خضر علیهم السلام هغه علاقې ته ورننوتو که نه هغوی له مېلمستیا نه انکار وکړو هغوی له دیوال جوړ کړو خضر وله دیوال جوړ کړو موسی علیه السلام خو ځکه بیا هغه اعتراض وکړي که نه هغه ستا مېلمستیا نه کوي ته ولې دیوال نه جوړوي د دې نه یو فایده راووته کله ناکله چاله د تربیت ورکولو دپاره بس معامله ورسره لږه سختې نه جي نرم خوی په خپل ځای کې مناسب وي ته ځان نه بخیل جوړ کړی ځان دې د مرۍ نه نیولی دی او خلک به تا ته خاندي را خاندي ته به د خلکو هغه مال خورې او جي نرم خوی نو کله د تربیت دپاره به سړي له داسې زورونه ورکې یو کړنګ به ورکې چې بیدار شه طریقه دې غلطه ده نو دې صورت کې شفا ده ورسره یاده کوي دې کې شفا صرف د بدن نه ده دې کې شفا د زړونو ده په ټول قرآن کې شفا د زړونو ده او په ټول قرآن کې شفا د بدن ده هسې مثال به له درکړمه چې یو فایده به تاسو ته میلاو شي څنګه دې کې د زړونو شفا ده مثال دا ګورئ مثال ده موږ چې کله سوره فاتحه وایو موږ منځ کې وایو ایاک نعبدو و ایاک نستعین څه مطلب دی خاستا بندگی کو خاستا نه مرسته غواړو دې کې علاج دی سړی دې کې څه علاج دی د زړه علاج دی د زړه چې والونه بني یا هارټ اټیک ورته شوی هغه علاج پکې شته هغې خبره وشوه دم په چا باندې واچوه الله د هغه په نصیب کې لیکلي شفا الله شفا ورکوي زه هغه نورې بیماریانې وم چې هغه معنوي دي زړونو کې دننه دي وي سړی به چې هغه څنګه ته الله ته ایاک نعبدو خاص بندګي ستا کومه د بل چا نه کومه دا د ریاکارۍ علاج دی دا د څه علاج دی ریاکارۍ او ریاکاري کوم ځای کې په زړه کې بیا ته ووایې یا الله ښه ستا نه مرسته غواړم زه کمزوری یم دا د تکبر علاج دی او تکبر کوم ځای کې بنیادي زړه دی داسې ما یو دوه مثاله درکړو دا خبرې به انشاءالله راځي او یاره که سړی داسې کینې او ډډه ولګوي که نه ښه مزېداره او مخې ته ورته چین پروت وي د هغې نه م ګوټ کوي او روغ بدني د انسان که نه او لګیا یې د یو ټکي باره کې خبرې کوي په ده باندې کلونه واوړي بیا به م د قرآن رازونه او حکمتونه بیان نه شي دا خو بعض هسې مخې ته راشي سړی بیان کړي کومې چې موږ ته نه دي معلوم یا د کومو د بیانولو چې وخت نشته هغه د دې بیان شوو نه ډېرې دي هغه خبرې به ډېرې زیاتې دي کله نه کله یو تفسیر سړی ویني د یو عالم تېر شوي کال نه 2 کاله مخکې ما یو تفسیر اخیستی ځان او دا له نوی راوتی و دا نوی تفسیر راوتی دی د سعودي عرب یو عالم لیکلی 240 جلد کې 240 جلد کې هغه د قرآن تفسیر کړی او په اوله کې دا ویلي دي وایي زه معافي غواړم د هغه کمي چې زما نه شوی دی او د الله د کلام حق څوک نشي ادا کولی خو دا یو څو خبرې دي زه به وکړم او 240 جلد کې 240 جلد کې دی معافي وغواړي
تیالی ځان له سوال چې چا سره مې مشارکې درس په آخره کې عفوا سورت الفاتحه کې د زړونو علاج هم دی او د بدن علاج هم دی د بدن هغه باندې موږ مثالونه هغه ورکړو سوره فاتحه کې ګوره یو څو لوی مقصدونه دي دا په ذهن کې واچوئ سوره فاتحه کې غټه مسله د توحید بیان شوې ده چې خالص بندګي به د چا کېږي د الله دا لوی مقصد دی دې صورت د هر صورت مقصد دی دغه شان ایمان په آخرت باندې دا هم د دې صورت لوی مقصد دی دغه شان عبادت څه ته وایي او د چا به یې کوې دا مسله دغه شان هدایت غوښته د الله نه او بیا په دې هدایت مضبوط پاتې کېده دا لوی مقصد دی او د پخوانو امتونو حال ته په کوم اشاره شوې ده چې د دغه حالاتو نه به ځان به لرې ساتي د هغوی په شان به نه کېږي دا د صورت مقصدونه دي غټ زه تفصیل د نظم تفصیل به رانه بیا ډېر وخت غواړي خو په دې به اکتفا وکړو او انشاءالله زه به درته ځای په ځای بیا د صورت په منځ کې وایم چې دا دغه مقصد دی او دا هغه مقصد دی موږ چې کله صورت شروع کوو موږ اوله کې اعوذ بالله وایو بلکې کله چې د قرآن تلاوت شروع کوو اعوذ بالله وایو او کله چې مونږ شروع کوو لومړي رکعت کې اعوذ بالله وایو دې ته په عربۍ کې ویل الاستعاذه یعنی پناه نیول په الله پورې الله ته سوال کول چې الله ماله پناه راکړه دا مطلب دی پښتو کې موږ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې موږ تلاوت شروع کوو دې ته په عربۍ کې وایي الاستعاذه په دې استعاذه کې چې خلاصې راته ذکر کړم په دې کې مسلمان الله ته دا سوال کوي چې یا الله ماله پناه راکړه د شیطان رټلې شوي ده ما په پناه کې وساته د شیطان رټلې شوي ده ما په حفاظت کې وساته د شیطان رټلې شوي ده ما له ځای راکړه په مقابله د شیطان رټلې شوي ده ټولې خبرې صحیح دي زما په کارونو کې زما په ویناګانو کې زما په هر څه کې چې دا شیطان ماله زما په دین کې نقصان رانه کړي او زما په دنیا کې ماله نقصان رانه کړي او داسې نه چې ما منع کړي د هغه څه نه د څه د کولو چې الله ماته ویلي دي او داسې نه چې په ما باندې هغه څه وکړي د څه نه چې زه الله منع کړی یم او الله قرآن کې وایي که نه سورت فاطر کې ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا شیطان ستاسو دشمن دی نو دشمني ونیسئ یعنی مطمئن کېږئ مه چې موږ ته څه نشي ویلی نه ویې نیسه دشمن صرف موږ ټول وایو شیطان زموږ دشمن دی خو بیا چا یقیني دا شیطان دشمن ګڼلی دی او نیولی دی او د چا خبره صرف د خدای پورې ده نو موږ ځکه په اوله کې اعوذ بالله وایو په دې کې یو بله خبره هم ده په دې استعاذه کې یعنی موږ د دې خبرې اعتراف کوو چې طاقت او قدرت یوازې د الله سره دی او چې الله دې نه ساتي نو ته هېڅوک نشي ساتلی نو د دې نه دا مسله راووته آیا پناه غیر الله ته وړی شي او که نه مختصر یاد کړه ګوره پناه غیر الله له وړه دا په دوه قسمه ده پناه غوښته د غیر الله نه غیر الله کې ټول مخلوق دننه راغی که نبي دی ولي دی ګټه ونه هر څوک چې دي په دوه قسمه ده یو جایز ده دویم شرک دی یو جایز دویم شرک دی جایز دا دی چې ته یو مخلوق ته پناه ویسي او پناه تې وغواړې په هغه څه کې چې مخلوق پې قادر لکه تا پسې دشمن لګېدلی دی او ته د یو کس خواله ورشي چې ماله پناه راکړه ته د پته چې دې سړي مخوریز دی طاقت ورسره دی حکومت کې دی پیسه ورسره ده زوری دی واسطه ده کور کې ورسره ځای دی کور محفوظ دی نو دا قسمه پناه که ته دغه نه وغواړې د مخلوق نه دې کوي ته جایز دی یا ستا د چا سره جنګ راغی او سړی په تا باندې زورور دی په تا زورور دی نقصان درکوي او بل یو کس راغی او تا هغه ته وایي ماله پناه راکړه زه به ستا نه شاته شم
جایز دی ځکه چې دغه کار د دغه انسان په وس کې شتي ښه په هغه څه کې پناه وړه غیر الله ته چې هغه کار صرف د الله دی نو هغه څه دی شرک دی لکه پخوا به مشرکانو دا کار کوه اوس هم کوي زموږ په زمانه کې هم کوي چې کله به دا مشرکان علاقې ته لاړو شړې ته به لاړو نو چې څنګه به علاقې ته ورننوتو نو دا به ووایي موږ پناه نیسو په هغه شیطانانو پورې په هغه پیریانو پورې چې د دې علاقې مشران دي چې موږ له څوک نقصان رانه کړي دا شرک دی که نه دی شرک دی لکه چې د عام نقصاناتو نه ساتل او د مصیبتونو نه ساتل دا کار د چا دی د الله کار دی نو دا په دغه کې دننه راځي دا شرک شو دا پې هسې مثال دی اعوذ بالله پناه غواړم د الله نه پناه نیسم په الله پورې پناه وړم الله ته من الشیطان الرجیم د شیطان الرجیم رټلی شوي نه الشیطان دا په عربۍ کې د ټکې مشتق ته اخیستی شوی د شطن نه شطن او شطن په عربۍ کې لرې کېدو ته وایي بعوده عرب چې کله وایي که نه چې پلانی لرې شو وایي شطنه دی لرې شو یعنی د خیر نه لرې هغه ته څه ویلی کېږي شیطان الرجیم یعنی مرجوم المطرود من رحمت الله رټلی شوی دیکه کړی شوی د الله د رحمت نه لرې کړی شوی پوه شوی بېګه نه بیا به که په یو ټکي نه پوهېږې ما ته وایه ګوره موږ په دې پوه نه شو الرجیم مطلب رټلی شوی دیکه کړی شوی ویستلی شوی لرې کړی شوی دا ټولې خبرې دې کې درنه راځي چا شړلی دی الله شړلی د څه نه یې شړلی د خپل رحمت د خپل رحمت نه د خیر نه داسې وویلی شي که دغه پیری شیطان ابلیس د دوی چې کوم مشر دی هغه شړلی شوی د اسمانونو نه هم دی رټلی شوی دی اسمانونو نه شړلی شوی نه دی دا ټولې خبرې به دې کې درنه راځي الله رب العزت موږ ته امر کړی دی په قرآن کې سورة النحل کې فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم کله چې ته قرآن لولي نو پناه ونیسه په الله پورې د شیطان رټلی شوي نه او د امر د وجوب دپاره دی چې کله ته قرآن لولي نو لازم به په اوله کې څه دی لازم به په اوله کې اعوذ بالله ولې ما دومره خبرې وکړې ولې شیطان ته منع کوي د دې تلاوت نه دلته د ناستې نه تفسیر نه ترجمې نه هر څه نه دې منع کوي ځکه کله چې سړی تلاوت ته کښېني په ده به اګرمۍ راشي او د چا به کار پیدا شي او د بعضو په سر بوج راشي او د چا په ملا کې پړق وشي او د چا خپه کې مشکل لا پیدا شي او چا ته د بچو د ښځې مسله رایاد شي او چاته ملګري رایاد شي ټول د شیطان د طرف دی ټول د شیطان د طرف ځکه چې کله موږ دې فیسبوک ته یوټیوب ته کینو که نه او یا چې کوم د ټیک ټاکو بیماران دي هغه ټیک ټاکو ته کیني نه دله اګرمۍ ورځي نه یې سترګې مړاوي کېږي نه په سر بوج راځي نه ورته کار رایادېږي نه بچي نه ښځه نه سړیتوب نه اسلام نه دین نه الله نه پښتو نه رسول نه آخرت هر څه تېر شي خو چې کله د دین خبره راشي د ټولې جاهلي مخې ته راشي نو موږ وایو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا الله د شیطان نه مو وساته چې د قرآن په دې تلاوت کې موږ ته وسوسې روانه چې قرآن په تلاوت کې شیطان وسوسې ورچي دا خبره به انشاءالله د قرآن کې راځي تا به منع کوي نو ځکه ته دلته دا او دا د الله رحم دی دا د الله رحم دی چې اعوذ بالله ویلو سره شیطان کمزوری کېږي دا د الله رحم دی ځکه الله وایي اما ینزغنک من الشیطان نزغ چې کله شیطان تا ته وسوسې درچي فاستعذ بالله پناه وغواړه د الله نه پناه ونیسه الله پورې اوس که دا شیطان نه کمزوری کېدی نو بیا به څومره ګرانه وي سره دی چې کمزوری کېږي او زموږ د دیندارۍ دا حال دی او زموږ دا حال دی بیا به زموږ څه حال وي دا شان مانځه کې موږ ودرېږو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم موږ وایو ولې ځکه چې دی موږ ته مانځه کې
وسوسې راځي. هغه حدیث کې راځي که نه چې رسول صلی الله علیه وسلم ذاک شیطان یقال له خنزب، دا یو شیطان دی منځه کې سړي ته راځي، نوم یې څه دی؟ خنزب نوم یې دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو ځکه موږ اعوذ بالله وایو، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ورسره فایده یې ده کوي شیطان. موږ وایو شیطان معنا لرې کړی شوی د هر خیر نه. نو شیطان په انسانانو کې مشتي، شیطان په پیریانو کې مشتي. عوامو ذهن کې کله ته شیطان وایي دوی ذهن څه ته لاړ شي؟ ابلیس ته، پیریانو ته. او خوا کې به ورسره خګړ شیطان نه شي، هغه ته به یې ذهن نیسي چې شیطان صرف په څه کې دی؟ هغه په پیریانو کې دی. یو خبره دا یاده کوي او دا تفصیل به راځي همدې سوره بقره کې به انشاءالله راځي. دې پسې کوم صورت دی چې ابلیس څوک و، الله څنګه رټلی دی، څنګه یې لرې کړی دی. خو خلاصه دا ده چې پیریان ځان له یو مخلوق دی چې هغه د اور نه پیدا شوي دي. انسانان ځان له یو مخلوق دی چې دا د خاورې نه پیدا شوي دي. ملائک او فرشتې ځان له مخلوق دی چې الله د نور نه پیدا کړي دي. شیطان چې کله وویلی شي دا شیطان په پیریانو کې هم کیدی شي، دا په انسانانو کې هم کیدی شي. ولې موږ دا ووایي شیطان مطلب دی لرې کړی شوی د هر خیر نه، نو انسانانو کې هم کیدی شي. اوس یو سړی وایي چې انسانانو کې څنګه دی؟ نو ګوره انسانانو کې شیطان معنا د خیر نه لري، په دې معنا سره دی شیطان دی که نه. یا د ده خوا و شا کې چې کوم خلک دي د هغوی د طبیعت نه د ده طبیعت لرې دی، شر پکې پروت دی. شیطان نه شو. لکه اوس علاقه ټوله جنگ جګړه نه کوي، غل پکې نشتی، فحاش نشتی، دا د دوی طبیعت دی، دا د هغوی خوی دی، دا د هغوی سړیتوب دی. یو پکې فحاش دی، یو پکې ډم دی، یو پکې غل دی، یو پکې جنگ جګړې قتلونه کوي، نو دی شیطان شو، لرې شو د دې خلکو نه. طبیعت یې لرې دی د خلکو د دې طبیعت نه، ځکه چې د په طبیعت کې شر پروت دی، د هغوی په طبیعت کې خیر پروت دی. ورسېدي که نه اوس هم نه پوه. الله قرآن کې وکذلک جعلنا لكل نبي عدوا شیاطین الانس والجن. موږ د هر نبي دپاره دشمنان ګرځولي دي شیطانان، چې هغه په انسانانو کې هم دي الله په پیریانو کې. اخرنۍ صورت چې موږ ختمو سورة الناس موږ وایو من الجنة والناس. هغه شیطانان که هغه په پیریانو کې دي او که په انسانانو کې دي. پیری شیطان زموږ نه پټ دی، وسوسې راځي. انسانانو کې چې کوم شیطان دی هغه موږ ته مخې ته دی، هغه موږ ته مخامخ لګیا دی، بد عمل راته ښایسته کوي، د نیغې لارې نه ماړی، د شر نه راته خیر جوړ کړي، د خیر نه راته شر جوړ کړي، نو دی هم شیطان دی. د هغه شیطان سره به څه کوې؟ اعوذ بالله ووایه، الله ته سوال وکړه، هغه تښتي. د دې شیطان سره به څه کوو؟ د دې یو طریقه دا ده چې ته د سره تعلقات ختم کړي، نو تعالی نقصان درکړي. دویمه طریقه دا ده چې بالکل د بچ کېدو لار ترې نه وي، نو هسې به ورته جی جان کوي چې د شر نه ځان بچ کړي. او حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وایي په انسانانو کې بدترین انسان هغه دی چې خلک ورسره ښه چلن په دې کوي چې د شر نه ځان بچ کړي. الله اکبر. هسې ځان ته وګورئ، ګورئ موږ له پکار چې هر سړی ځان ته وګوري چې دا موږ سره چې خلک ښه چلن کوي چې دا ولې کوي، باقي شر خو نه دی که نه. لکه یو سړی دومره شري دی، دومره خباثت پکې پروت دی چې دا خلک ورته خاندي را خاندي په دې نه چې دا سړی خوښ دی یا دی د عزت خاوند دی چې د ده دا شر موږ ته راونه رسي. نو دا په انسانانو کې د شیطانانو نه د بچ کېدو یو لار هغه دا ده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا په منځ کې ویلی کېږي او فایده یې ده کوي صرف په اولني رکعت کې به وی، صرف په اولني رکعت کې. په دویم دریم څلورم دې کې به بیا چې ته راپاسې کله د دویم رکعت ته دریم ته څلورم ته بسم الله به ووایې، سورې فاتحه به وی، بسم الله و سورې فاتحه، بسم الله و سورې فاتحه. اعوذ بالله به صرف په اوله کې وی، او د قرآن په تلاوت کې هم په اوله کې صرف اعوذ بالله وی. که ته بیا منځ کې صورت شروع کې بل نو صرف په څه وی؟ بسم الله به وی. اعوذ بالله په اوله کې ده، بیا به نه وی. بله مسله منځ کې به اعوذ بالله په پټه وی، اگر که مونږ جهري پوه شوې ماسخوتن مونځ دی
ماښام مونځ دی سهار مونځ دی الله اکبر دعا استفتاح موږ په پټه وایو نو بیا به اعوذ بالله دا په پټه وایي که دا جهري مونځي او که دا سري مونځي بهر د منځه نه به دا په پټه وایو که په زوره به یې وایو نو که تلاوت ته په زوره کې په زوره به یې وایي او که تلاوت په پټه کې بیا به په پټه کې او د دې ویل هغه لازم دي کله چې ته تلاوت شروع کې نو د دې ویل لازم دي د دې صیغه د دې ویلو درې طریقې دي حدیث ویلی شي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دا په سورة النحل کې دا صیغه راغلې ده او همدغه مشهوره ده مشهور هم دا ده دویم دا حدیث کې راغلي اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم دریمه حدیث کې راغلي امام ترمذی ابو سعید رضی الله عنه وایي چې کله به رسول صلی الله علیه وسلم مانځه ته ودرېدو دعای استفتاح به وي بیا به اعوذ بالله نو داسې به وي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه من همزه ونفخه ونفثه نفسه نفس دا دی چوف ته وایي په عربۍ کې چوف کله موږ په چا دمه چې وکړو وایي چوف یې که کله ورسره یعنی هوا ویسته په خوله باندې کله ورسره نری لاړې هم لاړې شي شیطان هم دقه شان په سړي باندې چوف چوف کوي نو دا نفس ثا باندې دی ښه سین باندې نه دی ما تاسو ویلي بعض ټکونه موږ پښتو کې عربي جوړه یا د عربۍ نه پښتو جوړه کړې او زه ډېر خفه شم چې کله ښه عالم او قاري وینم هغه بیان شروع کوي یا خطبه شروع کوي په اوله کې دا وایي او اعوذ بالله غلط دی دا دی اعوذ بالله ما تاسو ویلي چې عربۍ کې وایو بیا په عربۍ کې وایي په عربۍ کې به پښتو نه وایي اعوذ بالله په منځ کې ته ویلی شي خپله مرضي کولی شي او قرآن تلاوت چې کې داسې به وایي څنګه چې دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه نو ما اورېدلي دي ونفسه نو نفس خو هغه نفس ته وایي دا لا پرېږده پرېږده پکې یو واورېدو وی من همزه ونفخه ونفسه او هغه دوه قدمه ور مخکې شو ونفسه دا عامه غلطي کېږي هلته عامه غلطي ته متوجه نه یي که څنګه نو صحیح دا په ثا باندې دی ونفسه او فا باندې زبر نشتی ونفسه به نه وی ونفسه څنګه به وی ونفسه او ګورې یو خبره ته بله ده که پښتنو ته د عربۍ تلفظ په نسبت د نورو قومونو ډېر اسان دی خو چې سړی لږ کوشش وکړي ځکه ګوره دا زموږ په دې خلکو کې چې څوک عربي زده کړي که نه نو هغه بیا ښه داسې عربي وایي او قرآن تلاوت او حدیثونه زمونږ دا ژبه الحمدلله داسې نه دی چې مونږ اوس لکه مثال کې دا پنجابیان شو او دا انډین شو دا بنګالیان شو بعض داسې نور قومونه دي عجمو کې زمونږ نه لرې دي هغوی که ډېر کوشش وکړي هو منځ کې یو ټکی نیم پکې داسې راپرېږدي چې پته یې لګي زمونږ پښتنو صرف د اردو د ژبې سره نه جوړېږي یعنې که پښتن ډېر هم تعلیم یافته اردو وایي که نه نو پته یې لګي چې دا پښتن لګیا دی څه قدرتي خبره ده نه دا ښه صحیح وایي خو بس دا ضمیر نه دی اسکا اسکي او په دې کې دی کته بری شي او نور چې کومه ژبه هم پښتنې زده کوي ښه صحیح زده کوي داسې قدرتي خبره ده نو ونفثه څه دومره غټه قصه نه ده چې وزن پکې اوچتول دي خو ثا به وي د هغې نه بعد مونږ وایو بسم الله الرحمن الرحیم البسمله عربۍ کې دې ته مختصر څه وایي البسمله بسم الله الرحمن الرحیم په امداد د نوم د الله شروع کوم الرحمن
چې ډیر مهربان دی، الرحیم عام مهربان دی، یا الرحمن خاص مهربان دی، عام مهربان دی، الرحیم خاص مهربان دی. او د دې تفصیل به انشاءالله سوره فاتحه کې ښه راځي. نو کله چې موږ بیا تلاوت شروع کوو نو شروع کوي په څه سره؟ بسم الله سره. ولې؟ د دې دپاره الله موږ له تربیت راکوي. یو فایده پکې ده، الله موږ له تربیت راکوي چې ته هر کار ژوند کې شروع کوې نو د الله په نوم یې شروع کوه. چې څه شروع کوې د الله په نوم یې شروع کوه، کاغه دینی کار دی او کاغه دنیوي کار دی. د دې کار شروع به د الله نه علاوه د یو باچا په نوم نه کېږي، د یو قوم په نوم به شروع نه کېږي، د یو امت په نوم به شروع نه کېږي، د یو مالدار په نوم به شروع نه کېږي، د یو زورور په نوم به نه شروع کېږي. شروع په نوم د الله سره. او کله چې اول پیر وحي راله اولني ایتونه څه اقرأ نه اقرأ څه اقرأ مخکې څه دي اقرأ باسم ربك الذي خلق ولوله په نوم د الله سره، یعنی شروع د الله د نوم نه وکړه. د وحي ابتدا د دې نه شوې ده. اقرأ باسم ربك الذي خلق ولوله په نوم د الله سره. نو موږ چې وایو بسم الله مطلب دا دی په نوم د الله اکه ته هر کار کوې، په نوم د الله اوبس کړم، په نوم د الله ډوډۍ وخورم، په نوم د الله نکاح کوم، په نوم د الله خوځم، په نوم د الله اوده کېږم، په نوم د الله راپاسم، په نوم د الله لیکل کوم، په نوم د الله تلاوت کوم، په نوم د الله لوستل کوم، او داسې بسې بیا ځه. نو دې کې مسلمان یو قسمه دې عقیدې د مسلمان دې عقیدې ته اشاره ده چې مسلمان په هر څه کې برکت غواړي د چا نه؟ الله نه. ځکه هر کار شروع کوي په نوم د الله سره. اولنۍ نتیجه سره درې فایدې ذکر کوم مختصر او ذهن کې واچوه. هر کار چې ته شروع کوي به بسم الله سره، فایدې څه ده؟ اولنۍ فایده دا ده چې د دې سړي دا عقیده ده چې کله دی په نوم د الله سره یو کار شروع کړي نو الله به د هر شر نه بچ کړي. ورسېدې به که نه؟ د ده دا عقیده ده چې د الله په نوم یو کار شروع شي الله به دې د هر شر نه بچ کړي. ورسره د ده دا عقیده ده چې د الله په نوم یو کار شروع شي الله به پکې برکت واچي، الله به یې راته اسان کړي، الله به ستا مرسته وکړي. دوه نتیجې. درېیمه چې په بسم الله سره د یو کار یو وینا شروع کړه رب العالمین به دې پکې د غلطېدو نه بچ کوي. کاغه دنیوي کار دی او کاغه څه کاغه دینی کار دی. او ځکه حدیث کې راځي اگر که سند کمزور دی کل امر ذی بال لا یبدأ فیه ببسم الله فهو اقطع. هر اهمیت والا کار چې شروع شي بې د بسم الله نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار بې برکت دی، دا کار هغه نیمګړی. هر کار چې شروع کې په نوم د چا؟ په نوم د الله بسم الله. او په دې دا ژبه عادت کوي، په دې دا ژبه عادت کوي. دا هم عربو کې ډېر ښه صفت دی که تاسو لیدلي. هغوی دا بسم الله ټکی ډېر وایي. چې ته معمولي د چا خپه پکې وښویږي هم وایي بسم الله، څه شی ته ولیږي بسم الله. په دې ځان عادت کوي. او چې کله دې هر حرکت وینا کار په نوم د الله سره نو ما خو د ذکر کړه که نه په کار کې به دې برکت وي، الله به دې مرسته کوي، الله به دې د هر شر نه ساتي او الله به یې راته اسانوي. او په دغه کار کې د غلطېدو او د ګمراهۍ نه به دې الله ساتي. بسم الله دا با پکې راغلی اصل کې دا اسم دی او با ورسره لګېدلې ده بسم الله. اصل کې د دې با تعلق د یوې خبرې سره دی چې هغه حذف شوې ده، پټه شوې ده. نو هغه موږ مناسب لګولی شو د کار سره. څنګه؟ لکه زه اوبس کم ته بسم الله ووایي، معنی دلته دا شوه هغه پټه خبره چې کومه محذوف ده هغه دا ده چې په نوم د الله اوبس کم یا اوبس کم په نوم د الله سره. ها لیکل کې ته وایي بسم الله، لیکل کوم په نوم د الله سره. ها یو کاروبار شروع کې او ته وایي بسم الله، یعنی شروع کوم د دې کاروبار په نوم د الله سره. الله الله
دا د الله هغه نوم دی چې دې ته علم ویل کېږي د الله په ذات باندې. یعنې دا هغه نوم دی چې د الله چې کوم نوم او کوم صفت ثابتې نو دې نوم دپاره دګې دا په الله باندې عالم د الله په دې پېژندل کېږي الله. او دې باره کې بعض علماو رایم دا دی چې دغه اسم اعظم دی چې دعا کې ووایي الله هره دعا قبلوي. په دې به اکتفا وکړو، ټیم ختم شو. خو چې تاسو ته یاد دی چې سبا به موږ شروع د الله د دې نوم نه کوو الله نه. او انشاءالله بیا به د سورې فاتحې تفسیر او ترجمه کوو. رب العالمین دې موږ پوه کړي په قرآن باندې. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.